السلام علیکم دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې درته د یوې ډېرې مهمې موضوع ځواب او تفصیل درکوم. نو که تاسو هم غواړئ چې په همدې خبره باندې ځان پوه کړئ او دا معلومات حاصل کړئ، دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ، او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب، دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، یوه خبره چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې عامه ده، هغه ښځې ته د بېلابېلو نومونو اخیستل دي یا بېلابېلې خبرې کول دي، چې په دې کې یو هم دا سوال دی: ما خپلې ښځې ته وویل ته پر ما مور یې، بیا مې ورته وویل ته پر ما خور یې، آیا په دغه صورت کې طلاق واقع شو؟ دوستانو، د دې مسئلې ځواب او تفصیل داسې دی: دغه کنایه الفاظ دي. که دغه الفاظ د طلاق په نیت سره ویلي وي او ستاسو په سیمه کې دغه الفاظ د طلاق لپاره استعمالیږي، په دغه صورت کې طلاق باین واقع شو. تجدید د نکاح غواړي. که چیرې دغه الفاظ ستاسو په علاقه کې د طلاق لپاره نه استعمالیږي او نه هم ستاسو د طلاق اراده وه، بیا دغه الفاظ لغو الفاظ دي. هیڅ شی نشته. لکه یو څوک چې خپلې مېرمنې ته ووایي ته زما مور یې، ته زما لور یې، یا ته زما خور یې. یعنې د مسئلې اصل مقصد دا شو چې که چیرته په کومه سیمه کې دغه الفاظ عام د طلاق لپاره استعمالیږي او د کس اراده هم د طلاق لپاره وه، نو بیا طلاق باین واقع کیږي. طلاق باین دې ته وایي چې تجدید د نکاح به خامخا ترسره کیږي. او که چیرته بیا دغه الفاظ د طلاق په نیت نه ویل شوي او نه هم په دغه منطقه کې دغه الفاظ د طلاق لپاره استعمالیږي، بیا نو هیڅ شی نه واقع کیږي. خو ښه خبره ده چې له ټولو هغو الفاظو منع وشي کوم الفاظ چې طلاق سره شباهت لري، ځکه چې د دې فایده نشته او نقصان یې شته. دوستانو، امید لرم چې ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او تاسو په مسله باندې پوه شوي وئ. د نورو ویډیوګانو او معلوماتو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.